السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو دا رقم ته وایل پیپر در وښیم چې هغه به ستاسو په موبایل باندې لایو ولاړ وي او هغه به ستاسو موبایل ډېر ښایسته کړي. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسې لپاره هر روز د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تاسو زما په موبایل باندې کوم وایل پیپر چې وینئ هغه لایو ولاړ ده، یعنې ډېر ښایسته او خوندور وایل پیپر ده. دغه ملګرو تاسو په خپل موبایل باندې هم درولی شئ. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې ملګرو د پیکسل 4D په نامه یو وایل پیپر ده. دغه به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو په دغه له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دغه رقم دلته دی تاسو ته رااړوي. نو ګوره ملګرو اوس دلته تاسو ته لایو وایل پیپران رااړوي، یعنې هر رقم ته ښایسته ښایسته خوندور وایل پیپران شته. هر وایل پیپر چې په کار و هغه دلته تاسو په خپل موبایل باندې درولی شئ. ګوره ملګرو زه راځم دلته اوس یو وایل پیپر ګورم چې ښایسته او خوندور وایل پیپر وي. ګوره ملګرو زه دلته راځم اوس ورته ګورم زه دا وایل پیپر په دروم. صرف او صرف تاسو په دغه وایل پیپر باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم پریویو ایکسپلورر باندې مې اوکې کړئ. کله چې دغه تاسو اوکې کړئ ګوره دلته دا روان ده، یعنې دا لوډینګ روان ده. کله چې دغه لوډینګ پوره سو دلته به دغه وایل پیپر دی تاسو ته پرې درکړي، یعنې مفت به یې درکړي. ګوره ملګرو زه دغه په خپل موبایل باندې درومه. ګوره ملګرو دغه یې ماته راکړئ چې یعنې دغه وایل پیپر پرې ده. نو کله چې اوس دغه دلته دی تاسو درکړي دلته به تاسو راسئ دا کونج کې دا نشان وینئ ګیټ ایټ واچ ایډ. ملګرو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته به تاسو یو ایډز راړئ، هغه ایډز به تاسو وګورئ او بیا به یې کلوز کړئ. هغه ایډز تاسو کلوز کړئ. کله چې دغه ایډز تاسو کلوز کړئ بیا به دغه رقم ګوره هغه کوم وایل پیپر چې تاسو ته درکول شوی ولو هغه به ستاسو موبایل باندې خپله درېدلی. ګوره ملګرو بیا صرف او صرف تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او اوکې یې کړئ. چې اوکې کړئ نو ګوره دلته تاسو ولیکل شو د وایل پیپر چینج، یعنې وایل پیپر بدل شو. صرف او صرف تاسو اوس له دې ټول اپلیکیشن څخه ووځئ. کله چې تاسو له ټول اپلیکیشن څخه ووځئ دغه وایل پیپر به اوس خپله باندې ودرېږي. ګوره ملګرو تاسو ولیدئ چې هغه وایل پیپر خپله باندې ودرېدی، یعنې اوس ډېر ښایسته ښایسته او خوندور وایل پیپران تاسو په دې باندې درولی شئ. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، ستاسو موبایل به ډېر در ښایسته کړي. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسې لپاره جوړه کړو. نو ملګرو زموږ چینل سبسکرایبېدا مه هېروئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.